نن موږ خبره کوو په وایټامین سی باندې، کم چې ریډکسون برانډ دی دا په ټول دنیا کې اویلیبل دی، ښه په اسانه باندې. د دې ډېر شی پیدا کیدای شي د ټول نه لومړنۍ فایده د قوت مدافعت چې دی دا سیوا کوي، کم چې بیماریانو خلاف قوت دی صحیح شو نو هغه سټرانګ کوي. دې نه علاوه دا په سکین کې کار کوي، سکین چې دی دا ښکلی کوي. بل دا خبر دا یوریک اسید لیول چې دی نو هغه هم کموي د ساعته پورې، د دې د وجې چې دی دا په بی پي هم کنټرول کوي، دا چې د کولینګ افیکټ پروډیوس کوي صحیح ده. نو د ټیسټ هم ښه دی، دا تاسو راواخلئ. بل دا خبره چې د چا غاښونو کې د ورونه وینې کېږي صحیح ده، وری چې وینې کېږي نو په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. دې ډوزیج داسې ده چې یوه روزانه تاسو استعمالولی شئ 3 میاشتو پورې. 3 میاشتې پس چې دی نو په هفته کې 2 پیرې ښه خبر ده چې موږ استعمال کوو. نو نور هم دا سیزنل چې کوم بیماریان دي فرض کړه نزله زکام په دې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي صحیح ده. نو دا یو ښه میډیسن دی صحیح ده، دا تاسو راغستی شئ. بل دا خبره چې دا واټر سالوبل دی، نقصان یې نشته، خو په سیوا مقدار کې موږ استعمال کوو نو څه نقصان یې نشته، د بدن نه چې دی خارجېږي. بل دا خبره چې کم کو فرض کړه موږ وایټامین سی نه استعمالوو، د ټول نه زیات وایټامین سی چې دی په امرود کې دی او په مالټه کې دی. نو انشاءالله راواخلئ پیدا بل درکړي. مننه، السلام علیکم.